شروع کوم د خدای پاک سپېڅلي نامې نه چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ. مینوالو ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم چې روغ جوړ به او د صحت په جامه به مینوالو د نور کله په شان نن هم را سره په دغه عیني خپرونه کې یو میلمه ناستی کوي. میلمه څوک دی؟ میلمه یو ښه شاعر دی، یو تان شاعر دی او دې سره سره یو ښه انسان هم دی. وخت مو نه اخلمه، ډېر محترم او ډېر ښاغلی شاه خالد خالد صاحب را سره ناستی کوي. راځئ چې هغوی ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي ووایو. ډېر ګران شاه خالد خالد صاحب، تاسو ته په عیني پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډېره مننه مو کومه نادان صاحب چې راغلی زمونږ د خړ پړځای ته راغلی زمونږ دغه دا د هم نورم زیات کو زمونږ هغه مینه هم نوره زیاته شوه. ډېره مننه مو کوم. شاه خالد صاحب ستاسو نه هم مننه کوم. د ټولو ناول زمونږ دغه عیني مینوالو سره مو که خپله لنډه شان پېژنګلو وکړه نو ډېره به ښه. ډېره مننه. شاه خالد نوم مې دی. په سیدانو ګړی کې ناګومان دلته خپل ژوند تېرو او په 14 کې چې کوم دی خپل د ژوند دغه سبق تېرو سبق وایي. ډېره ښه ده. شاه خالد صاحب د ټولو ناول زمونږ دغه مینوالو سره یو ښکلی کلام شریک که. ډېره مننه کومه. یو څو شعرونه ته وایم. دلته خدای ګو چې بیخي جنګونو، دلته خدای ګو چې بیخي جنګونو زمونږ تباه کړه زندګي جنګونو. ډېر ښه دی. او جنگ دی او جنگ دی په وړه خبره، جنگ دی او جنگ دی په وړه خبره، پښتانه ټول کړه لیوني جنګونو. او آثار په مخ باندې ښکاري راته، آثار په مخ باندې ښکاري راته، خوري یېري یې کړه ځواني جنګونو. ډېره مننه. مونږه بلها بلها تاوان کړی دی، مونږه بلها بلها تاوان کړی دی، اغستې مونږ نه د خاني جنګونو. او د کامیابۍ د تخت نه راوغورځېدو، د کامیابۍ د تخت نه راوغورځېدو، رانه خوړلي دي ظلمي جنګونو. غزل درته وایم چې تا که په نغمه کې جانان غوښتی دی، تا که په نغمه کې جانان غوښتی دی، ما هره لمحه کې جانان غوښتی دی. چا که په ټپه کې جانان غوښتی دی، ما رب نه سجده کې جانان غوښتی دی. ډېره مننه. تا که په نغمه کې جانان غوښتی دی، ما هره لمحه کې جانان غوښتی دی. چا که په ټپه کې جانان غوښتی دی، ما رب نه سجده کې جانان غوښتی دی. تا که په سنګل باندې خوب کړی دی، تا که په سنګل باندې خوب کړی دی، ما په نیمه شپه کې جانان غوښتی دی. او ما ترېنه د مینې درس زده کړی دی، ما ترېنه د مینې درس زده کړی دی، ما په مدرسه کې جانان غوښتی دی. ډېره مننه. ما ترېنه د مینې درس زده کړی دی، ما په مدرسه کې جانان غوښتی دی. خدای ګو که بیخي په ځان پوه شوی یم، خدای ګو که بیخي په ځان پوه شوی یم، ما خالد نشه کې جانان غوښتی دی. ډېره مننه. واو ډېر ښه خالد صاحب، ډېر اله، ډېر زبردست. خالد صاحب پوښتنې له به راشم چې دا راته ووایي د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو ما چې د 2018 د شروعاتو نه کړی. 2018 چې شروع شو نو زمونږ شاعري هم شروع شو. څه مو خیال دی چې نثر به هم ورسره لیکي او که نه د شاعرۍ سره؟ او جو انشاءالله نثر به خامخا لیکو. کوشش مې هم دا دی، خو تجربه لږه زیاته شي نو انشاءالله نثر به لیکو. سمه ده انشاءالله. شاه خالد صاحب که داسې نور کم شعرونه وي نو زموږ دغه مینوالو ته یې ډالۍ کړي. ډېره مننه. یو څو شعر راته وایم چې بې لتانه زندګي ده، بې لتانه زندګي ده، ډېره ګرانه زندګي ده، د دردونو نه راډکه، د دردونو نه راډکه، د پخوا نه زندګي ده. کله څنګه کله څنګه، کله څنګه کله څنګه، بس روانه زندګي ده. زه خفه د زندګۍ یم، خفه مانه زندګي ده. زه خفه د زندګۍ یم، خفه مانه زندګي ده. په دې ستړي ستړي ژوند کې پریشانه زندګي ده، په دې ستړي ستړي ژوند کې پریشانه زندګي ده. غزل درته وایم چې بیا یې کیسه کې ګډې وډې ووي، بیا یې کیسه کې ګډې وډې ووي، چا په ټپه کې ګډې وډې ووي، بیا یې کیسه کې ګډې وډې ووي، چا په ټپه کې ګډې وډې ووي، چا په خوږه کې ګډې وډې ووي، چا په ترخه کې ګډې وډې ووي. ډېره مننه. چا په خوږه کې ګډې وډې ووي، چا په ترخه کې ګډې وډې ووي. ساقي بسات پس ورته جام ډکاوه، ساقي بسات پس ورته جام ډکاوه، خوار میکده کې ګډې وډې ووي.
او ته مې رایاد شوې په ځان پوهه نه شوم ته مې رایاد شوې ته مې رایاد شوې په ځان پوهه نه شوم نن مې سجده کې ګډې وډې ووې ډېره مننه ته مې رایاد شوې په ځان پوهه نه شوم نن مې سجده کې ګډې وډې ووې بیا مې د چا نامه په خوله واغسته بیا مې د چا نامه په خوله واغسته بیا مې نشه کې ګډې وډې ووې او چا بیا مې د چا نامه په خوله واغسته بیا مې نشه کې ګډې وډې ووې خوب مې لیدو چې بغاوت مې وکړو خوب مې لیدو چې بغاوت مې وکړو بیګا مې شپه کې ګډې وډې ووې او په نیمه شپه باندې خالد ته پرون په نیمه شپه باندې خالد ته پرون مور دروازه کې ګډې وډې ووې واه ډېر ښه ډېر زبردست خالد صاحب ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه چې خپل قیمتي وخت وویستو موږ سره په دغه عیني مرکه کې ناستې وکړو ډېره مننه جي ډېره مننه مینوالو دغه ور سره ډېر محترم او ډېر ګران ملګری شاه خالد صاحب چې تاسو ترېنه ډېر خوندور شعرونه واورېدل مینوال تاسو ته د یاد دی چې زموږ ډېر ملګري دغه وایي چې ستاسو په فیسبوک کوم عیني پاڼه ده د هغې د ویډیو ریزولوشن داسې ښه نه وي نو د هغې دپاره دغه زیری دی چې زما په یوټیوب باندې چینل دی د صالح نادان په نوم باندې دی هغې کې به تاسو دغه فایدې چې هغې به ویډیو کوالټي ریزولوشن چې کوم دی به ډېر صفایي نو تاسو په هغې کې هم دغه ویډیو کتلی شي دغه مرکې ټولې په هغې کې تاسو کتلی شي ستاسو نه یوه نړۍ مننه کومه ما سره کیمرمین داود شاه درس صاحب له او ما صالح نادان او ما سره ناست ملګري ټولو له ورکړي اجازت د لوی الله په امان